درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې بوډا پاچا له ښاره د وتلو پر مهال ولس راوباله او ورته یې وویل: ما خپل یو شهزاده زوی په زانګو کې ستاسې له زامنو سره بدل کړی، خو کله چې راستنیږم نو بیرته به یې راسپارئ. مګر زه غواړم چې زما زوی د یو شهزاده په څیر وروزئ او له کومې کورنۍ سره چې زما زوی دی، که زما دا سپارښتنې عملي کړي نو یو قیمتي انعام به ورکړم. د ښار هر یوه کس فکر وکړ چې ګواکې د پاچا زوی به له ده سره وي. له همدې امله یې د خپلو اولادونو روزلو ته ډیره پاملرنه کوله. د زده کړې له پلوه، د خوراک څښاک له پلوه، د روزنې او پالنې له پلوه، د اخلاقو ساتلو له پلوه، لنډه دا چې هیڅ نیمګړتیا به یې نه پرېښوده. کلونه وروسته چې کله پاچا بیرته دې ښار ته راستون شو، نو ګوري چې دا ښار د پخوا په پرتله ډیر آباد او ښکلی شوی و. اوس هغه ماشومان ډیر لوستي او هوښیار ځوانان شوي چې پاچا له ښاره د وتلو پر مهال لیدلي وو. پاچا دا ځل خلکو ته په وینا کې وویل: ما کوم زوی نه درلود. زما د ښار دا ټول بچیان شهزادګان دي، خو په دې شرط چې دوی د شهزادګانو په څیر وروزل شي او تر هر څه او هر اړخه ورته پاملرنه وشي، تر څو په راتلونکي کې یوه ښه کورنۍ او آباد ښارونو د جوړولو وسیله وګرځي او وشي کولی چې په یو مملکت باندې پاچاهي وکړي او یو مهربانه او پوه هوښیار پاچا واوسي.